پنځه منځونه سره به کوه خورې خو د خاون خبره منه. خاون ورته وایي دې واده له به نه ځي ځم به. خاون وایي د کوره به نه وځي. دا چې پوه شي چې خاون مې ووته دی بس بیک راغستی روانې ته به جنت ته لاړه شي. رسول الله سلم فرمایي چې د هغه په مال کې او په خپل نفس کې خیانت نه کوي. دا علما ناست دي کومه زنانه چې بار اواز یې واورېدو چې زما د زوی چا سره جنگ دی زما خاون چا سره خبرې تیزې کړي دا به ورته په چوت کې نه ګوري. خاون به قد چت وي دې ته به بد ښکاره شي. خاون به تور رنګې وي دې ته به بد ښکاره شي. خاون شکل کې به څه قباحت وي دې ته به بد ښکاره شي. بیا وایي زما په اولاد کې برکت نشته. په خپل نفس کې دا خیانت ته زما رونو او په مال کې خو جو خیانت کوي نه خو څه ورسره نارینه ملګري د ښځو سره اخو مجبوره دي. بیا زنانه به څه چلو کي د خاوند د جیب نه پیسې پټې کي د پلار کره لاړ شي د اوبو سیټ والي د چای سیټ والي چې رای وړي نو هلته خو اندرورانې ناستې دي نورې ښځې دي. وی دا کم ځای و وی دا مې راله مور واغسته. ستا پلار او مور زه پېژنم نه چې د میږي نه دانه علي ته د هغې پلار او د هغې مور لور نه یې چې ستا په واده کې تاله ولې نه کول. په واده کې دله یو د بروزو کټ کړی دی یو د سلیورو منګۍ کړی دی یو لوټی دله کړله دقه دله کړلي. زما په پیسو باندې وسته د پلار نوم کوي د مور نوم. دا خیانت دی که نه دی؟ دا ښځه به جنت ته ځي؟ سوال نه پیدا کی. الله رب الجلال دی زمون رشتې رشتې وګرځي. کومه زنانه چې صرف د شریعت د اصول مطابق عمل کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کو د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ما به ښځو ته ویلو چې خاوندانو ته سجدې وکړي. ډېر لوی حق دی. کومه زنانه چې د خاوند په کور کې د بچی په پیدا کېدو کې وفات شوه شهیده به وفات کېږي. د دې په خېټه حمل دی دا د تکلیف نه آه کوي دا ورله فرشتې په سبحان الله کې لیکي. او بیا حدیث مبارک کې څه راځي چې کومه زنانه د شپې پاسې ده تهجد